لقمان په نامه یو سړی پخوا تیر سوی د تقریبا د داود علیه السلام په وخت کې تیر سوی. لقمان حکیم یو نیک سړی پوه سړی تیر سوی ده، و نبی نه ده، نیک سړی و، ښه سړی و، نبی نه و. لقمان حکیم خپل زوی ته څه خبرې کړي دي، څه نصیحت یې کړی ده. هغه د لقمان حکیم نصیحت چې ده د الله جل جلاله ډېر خوښ سوی ده او ډېر په زړه پورې ښایسته خبرې دي. نو له دې وجې هغه د لقمان حکیم نصیحت الله جل جلاله قرآن کریم کې راوړی ده. هغه یې د انسانیت د هدایت دپاره د قیامت ورځې پورې یادګار پرېښی دی. لقمان حکیم خپل زوی سره خبره کړې ده. له خپل زوی سره یې 4 خبرې کړې دي. یوه خبره لقمان حکیم رحمت الله علیه خپل زوی ته د عقیدې د اصلاح په رابطه کړې ده چې ته خپله عقیده اصلاح که، عقیده جوړه که. دویمه خبره لقمان حکیم رحمت الله علیه خپل زوی ته د عمل د اصلاح په رابطه کړې ده. او دریمه خبره د اخلاقو د اصلاح په رابطه کړې ده. په دغو 3 خبرو باندې د انسان انسانیت پرکیږي. له انسان څخه یو واقعي صحیح انسان جوړیږي چې د عقیدې اصلاح هم وکړي، د عمل هم وکړي، د اخلاق هم وکړي. په دا وخت کې انسان یو کامل انسان جوړ شي. خو البته د انسان مسؤلیت پر دې ځای تمام نه شي، بلکې چې خپله انسان څخه یو کامل انسان جوړ شي، بیا یې دا مسؤلیت ته چې د بل چا د کمال دپاره هم کوشش وکړي، یو بل څوک بل انسان هم و کمال ته راوبولي. نو لقمان حکیم رحمت الله علیه هم دا 4 خبرې و خپل زوی ته وکړي. 3 د ده د کمال په رابطه وکړي ورته چې ځان کامل انسان جوړ که، او 4مه خبرې د بل چا د کامل جوړېدو په رابطه ورته وکړه چې په خپله تا له ځانه یو کامل انسان جوړ کړی، نو بیا د بل چا د کمال دپاره هم کوشش وکړه. نو دا څه خبرې دي لقمان حکیم رحمت الله علیه خپل زوی ته کړي دي، د الله خوښې سوي دي، او الله جل جلاله دغه خبره یو یادګار د قیامت ورځې پرېښی ده، د دې دپاره چې د هر پلار و زوی په مابین کې به داسې رابطه وي لکه د لقمان حکیم او د خپل زوی په مابین کې. اول آیات کریمه وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اوله خبر یې د عقیدې د اصلاح په رابطه کړې ده. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ
هغه وخت چې لقمان وویل لابنه خپل زوی ته وویل چې یا بنیه ای زویکیه ای زما زویه لا تشرک بالله له الله سره شریک مه نسه اوله خبر یې د عقیدې د اصلاح په رابطه وکړه چې عقیده په دې اصلاح کېږي چې له الله جل جلاله سره بل څوک شریک نه ونیسي الله جل جلاله ته د الوهیت د حق عقیده وکړي الله جل جلاله ته د الوهیت حق ورکړي او د خالق و د مخلوق تر مابین فرق وکړي خالق ته د خالق مقام ورکړي مخلوق ته د مخلوق مقام ورکړي دا نو له الله سره شریک نسی ثابت دا د عقیدې اصلاح وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ الله جل جلاله وایي چې لقمان حکیم رحمت الله علیه وویل لابنه خپل زوی ته په دې حال کې ورته وویل وهو یعظه چې د زوی ته نصیحت کاوه زوی ته ښې خبرې کولې د زوی خیر خواهي یې غوښته نو یې ورته ویل چې یا بنیه دا بنیه په عربي اصطلاح کې د شفقت لفظ ده لکه موږ چې خپل زوی ته وایو چې ای زویکیه نو د شفقت په لفظ یې ورته ویل او تر ټولو اول یې دا خبره ځینې وغوښته چې لا تشرک بالله له الله سره شریک څوک مه نسه ان الشرک بېشکه له الله سره شریک پیدا کېدل چې دي له خامخا ظلم دا ظلم د عظیم لوی ظلم ظلم خو دغه ته وایي چې د بل چا حق وخوري د یو چا په حق تا ادا وکړي حق د بل چا وي تا تر پښو لاندې کوي پایماله دې کوي د بل چا حق دې وخوري دته ظلم وایي دا ظلم چې دا لوی ظلم ده په دې وجه باندې لوی ظلم ده چې دا د الله په حق کې ظلم ده که دې شریک له الله سره ونیوئ نو له الله جل جلاله سره دې ظلم وکړئ توحید الوهیت یوازې الله جل جلاله ته ثابتول دا د الله حق ده که دې دغه د الله سره په الوهیت کې بل څوک هم شریک کوي نو دا دې د الله حق وخور د الله حق دې پایمال کوي نو دا دې ظلم وکوي او دا داسې ظلم ده چې لوی ظلم ځکه الله لوی ذات ته د الله په حق کې ظلم هم داسې لوی ظلم نو لقمان حکیم زوی ته وویل چې لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم شریک له الله سره مه نسه ان الشرک بېشکه دا شرک چې ده له خامخا ظلم ظلم ده عظیم لوی ظلم ده او دویمه توصیه یې دا ورته وکړه چې یا بنی اقیم الصلاة چې اصلاح د عمل دی وکړه وروسته له هغه چې اصلاح د عقیدې راسي عقیده اصلاح سي الله جل جلاله ته خپل حق ورکړي توحید الله ته ثابت کړي الله جل جلاله ته خپل حق ورکړي الله جل جلاله له شریک پاک وساتي نو دا د عقیدې اصلاح راله د الله حق ادا سي وس بیا خپل عمل اصلاح نو بیا دویم خطاب ورته وکړي دومه خبره یې دا ورته وکړه چې یا بنی اقیم الصلاة ای زویکیه ښه لمونځ کوه ښایسته لمونځ کوه
لمونځ کوه خو ښه لمونځ کوه. ښه لمونځ دا ده چې پر خپل وخت وسي، په جماعت وسي، حق یې ادا سي، افعال چې کم کارونه دي په لمانځه کې هغه صحیح ادا سي، کمې خبرې چې په لمانځه کې ستا قرائت د ذکر د تسبیحات دي دا صحیح وویل سي، کم حضور و خشوع چې په لمانځه کې غوښتل کېږي د سړي توجه د الله خواته وي، دا نو صحیح لمونځ د اقامت الصلات. نو لقمان حکیم رحمت الله علیه خپل زوی ته دویمه توصیه دا وکړه چې صحیح لمونځ کوه. او دریمه توصیه د اخلاقو په لحاظ ده چې څه وروسته به راځي. بله خبر یې دا ورته وکړه د پاره د تکمیل د غیر چې د بل انسان د انسانیت په اصلاح کې هم کوشش کوه. سره له دې چې ته ځان اصلاح کوې، د ځان په اصلاح کې کوشش کوې، د ځان اصلاح غواړې، د بل په اصلاح کې هم کوشش کوه. وأمر بالمعروف وانه عن المنکر. وأمر بالمعروف خلق و نیکی ترابوله په نیکو کارو یې امر کوه. هر څوک چې وي ستا په شاوخوا کې په معروف یې امر کوه، په نیکي یې امر کوه. نیکی دا د اول وار هر چاته د عقیدې د اصلاح خبره کوه، اول وار هر چاته د توحید درس ورکوه، اول وار هر څوک له دغه ګوره چې د الله حق ونه خوري، د الله حق پایمال نکړي. دا نو امر بالمعروف ته په نیکي سره. او بیا یې وروسته د اعمالو اصلاح ته رابوله او د اخلاقو اصلاح ته رابوله. او ونهه منع کوه د خلکو عن المنکر له ناروا کار. ناروا که د عقیدې په لحاظ ناروا وي، که د عمل په لحاظ ناروا وي، که د اخلاقو په لحاظ ناروا وي، له ناروا کاره یې رابوله. خو دا کار چې ته کوې په خپله د ځان اصلاح کول، عقیده اصلاح کول، عمل اصلاح کول، د اخلاقو اصلاح کول، دا په یو وخته پورې کېدلی شي. خو البته د بل چا د اصلاح کوشش چې کوې په دې کې مشکلات مخته راځي. ځکه د بل چا د اصلاح کوشش چې کوې دا د انبیاو کار وو. الله جل جلاله نه بیان د دې کار دپاره رالیږلي وو. او کله کله به داسې پیښه سوه چې د انبیاو برداشت بم کمزوری سی، انبیا بم له خپله کار څخه تنګ سو. ځکه خلکو به د انبیاو د اصلاح په مقابل کې غلط عمل کاو، غلط کردار به کاو. نو الله جل جلاله قرآن کریم کې د انبیاو د پاره بلکې د هر داعی د پاره د تسلی او باب بیان کړی، د ځای پر ځای الله تسلی هم ورکوي او د صبر درس هم ورکوي. نو داسې لقمان حکیم رحمت الله علیه هم خپل زوی ته په دغه خبره کې چې ته خلک نیکۍ ته رابولې او له بدیو څخه یې منع کوې، د صبر درس یې ورکوي. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
دا چې ته خلک نیکۍ ته رابولې له بدۍ څخه یې امر کوې له بدۍ څخه یې له نیکۍ کې رابولې له بدۍ څخه یې منع کوې د دې په مقابل کې کېدلی سي ناخواله وو غلطې خبرې وو بدې خبرې درته وسي بد کردار بد عمل در سره وسي خو که دا د دې په مقابل کې وسو لقمان حکیم رحمت الله علیه خپل زوی ته د صبر درس ورکوي واصبر علی ما اصابک صبر وکړه علی ما پر هغه اصابک چې تا ته رسېږي د امر بالمعروف نهی عن المنکر یعنی د ښو کارو د رابللو دپاره د بدو کارو څخه د منع کولو دپاره د دې په بدل کې که تا ته چیرې مشکلات پیښ شو کم څه درته ورسېدو یا بد خبر و یا بد کردار و یا بد عمل و پر هغه باندې صبر وکړه ان ذلک من عزم الامور دغه د دعوت په کار کې صبر کول چې ده دا یو صحیح کار ده ټینګ کار ده مضبوط خصلت ده مضبوط عمل ده او په څلورم وار کې لقمان حکیم رحمت الله علیه وخپل زوی ته د اخلاقو درس ورکوي ولا تصوعر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا ولا تصوعر خدک خپل مخ دې څنګ دې مګر زول الناس خلکو لره چې خلکو ته د تکبر په انداز باندې څنګ وګرځئ خبرې نه ورسره کوي او ولا تمشي في الارض مرحا ولا تمشي في الارض تګ مه کوه په مځکه کې مرحن د تکبر په انداز مځکه کې تکبر مه کوه د اعلی په مځکه کې داسې ګرځه چې ته ګواه د اعلی یو بنده یې ان الله لا يحب كل مختال فخور ولې که ته چیرې مځکه کې تکبر وکې ان الله لا چې لا يحب محبت نه کوي کل مختال د هر متکبر فخورین چې دی فخر کوونکي پر بل چا وي د هغه محبت الله نه کوي دا یو درس د اخلاقو ورکوي چې تواضع کوه عاجزي کوه مځکه کې تکبر مه کوه او واقصد فی مشیک واغضب من صوتک میانه روي کوه په تګ تګ مه د متکبر پر چم کوه ما یې داسې کوه چې یو مخ د وقار عزت ختم سي او خبرې په ټیټ اواز کوه لولو نارې په مجلس کې مه وه په زوره نارې مه وه ځکه دا د انسانیت و د اخلاقو خلاف دی ان انکر الاصوات بېشکه ناخوښ د نارو چې ده له خامخا صوت الحمیر د خره ناره د خره ناره بېواکه وي په زوره وي نو د سړي نفرت ځینې کېږي بدې ځینې کېږي داسې معتدل میانه هلک خپل که په خبرو کې هم اعتدال راوله په سوکه یې کوه په تګ کې مې اعتدال راوله تکبر پر خلکو مه کوه دا یې اخلاق ور وښووه خپل زوی ته یو له اخلاقو دا ده چې د امر بالمعروف یعنی بل چاته د نیکۍ د رابللو په رابطه یې د صبر درس ورکړه بل له اخلاقو دا ده چې د تکبر نفرت یې ورته بیان کوي چې تکبر مه کوه او دویم دریم دا ده چې ګرځې و را ګرځې په داسې انداز ګرځه چې تکبر و لویي و بېوقاري نه ځینې ثابتېږي او څلرم دا ده چې خبرې کوې په ټیټ اواز یې کوه په زوره نارې خلکو ته مه وه دا یې د اخلاقو درس ورکوي البته
د عقیدې په لحاظ خبره مختصره لقمان حکیم رحمت الله علیه وکړه، د عمل په لحاظ هم کوتاه خبر وکړه، او امر بالمعروف خلق نیکی ته رابلل هم په کوتاه انداز بیان، خو د اخلاقو په لحاظ څه تفصیل بیان کوي، ځکه د خپل انسانیت دارومدارم پر نیکو اخلاقو ده، او بل څوک حق ته رابلل دا هم پر اخلاقو بنا ده، نو ځکه پر اخلاقو په خویو په عاداتو کې لقمان حکیم رحمت الله علیه څه تفصیل بیان کوي. دا د لقمان حکیم رحمت الله علیه وصیت و خپل زوی ته په ډیر شفقت و په نرمي باندې خپل زوی ته وصیت وکړي. البته د دې وصیت مابین کې څه خبرې نورې هم ستا، د مور و د پلار حق بیان سوی ده په داسې انداز چې مور و پلار خو حق لري، خو البته سره له دې لویه حقه د مور و د پلاره چې ته داسې څه ته رابللې چې په هغه کې د الله حق پایماله کېدی، بیا د مور و پلار خبره مه منه، تر هغه وخته یې خبره منه د مور و پلار چې د الله حق نه ضایع کېږي. که چیرې د الله حق ضایع کېدی، د الله حق له مابین تی، بیا د مور و پلار په خبره باندې په مور و پلار په کولو مه کوه، ځکه اصلي حقیقي نعمت ورکوونکی الله ده، وروسته له هغه بیا احسان کوونکی مور و پلار ده. څه داسې نورې خبرې هم په دې لقمان حکیم رحمت الله علیه په دې نصیحت کې سته، و البته دا داسې خبرې دي اگر که لقمان حکیم رحمت الله علیه پیغمبر نه و، یو نیک سړی پوه سړی تېر سوی، خو خبرې الله ته دونه خوښې سوې الله په قرآن کریم کې راوړي، بلکې یوازې دا نه چې د لقمان حکیم رحمت الله علیه خبرې په دې صورت کې راوړي، بلکې دا ټول صورت د سورت لقمان په نامه یاد سوی ده. نو دا خبرې الله ته خوښې سوي دي، د پلار و د زوی په مابین کې کمه رابطه، کمه توصیه، کم حکم، کم نصیحت چې لقمان حکیم رحمت الله علیه کړی ده، دا زموږ دپاره یو درس ده چې همیشه د پلار و د زوی په مابین کې داسې رابطه وي، داسې خیرخواهي وي، داسې توصیه وي لکه د لقمان حکیم او د زوی په مابین کې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.